معمولی آفت راوسته دی یو جلک د خپل عذاب خودلې دی ټول دنیا ودرېده که ونه درېده حتی کې د خپلو نم نفرت شروع شو که شروع نه شو وی لږ لاس به نه راوړې بس د هندوانو کار ټولو شروع داسې دغه حال دا دومره ټکنالوژي او دا دومره ایجادات او دا د لوی لوی طاقتونو دعوی چې کېږي دنیا کې هغه زما د الله د یو معمولی آفت او مصیبت مخامخ او د عذاب مخامخ څه شو ډیر شو که نه شو دا د الله قدرت دی الله دې مونږ د دې آفت نه په امان کې وساتي الله دې د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي الله دې د ټولې اسلامي دنیا حفاظت وکړي استغفار ډیر وایي استغفار ډیر وایي ځکه نبی علیہ الصلوۃ قرآن وایي عذاب به نه راځي کله چې دوه خبرې وي یو چې نبی علیہ السلام موجود وي نو عذاب به نه راځي او چې کله نبی علیہ السلام د دنیا نه رحلت وکړو نو بیا چې استغفار موجود وي نو بیا عذاب به نه راځي وهم یستغفرون کوي چې د آفتونو او مصیبتونو عذابونه دفع شي استغفار غواړي په ځای د استغفار مونږ څه کوو مونږ نور مستې شروع کړو مونږ نور مستې شروع کړو مذاق هم شروع کو گپ هم ته جوړ نه استغفار یو عذاب دفع کیږي په استغفار باندې او یو عذاب دفع کیږي په درود شریف باندې درود شریف هم ډېر بیا تا تکلیف او مصیبت د عذاب آفت نشي را رسېدلی خو افسوس دا چې اوس خو جوماتونه هم بندوي جوماتونه به هم بند شي هر څه به بند شي الله دې نه کړي خو ښکاري داسې لږ ډېر خلک عبادت ته مشغوله شوي یا به هم ختم شي دا د الله قدرتونه دي الله ښیي خلکو ته الله ښیي خلکو ته چې دا زما قدرت دی حالانکه په دې دنیا کې بلا ډېر وایرس دي دا خو چېرته یو نیم د هغې نشاندهي وشي او څه نوم ولکې دی وي دا پلان کې دی بلا ډېر وایرس دي خو الله کله کله وښیي که نه الله کله کله د ډینګي په شکل کې او کله د اوس د کورونا شکل دی او کله پته نشته دی په ځای به مورونا که څه شی راځي الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي بس الله دې موږ ته په اخلاص سره د توبې توفیق راکړي اسم نشته وختي د حرم شریف د جمعې د خطبې هغه الفاظ یو ملګري را لېږلي دا ټول هم ده حرام عام شوي دي بدکارۍ عامې شوي دي ښځو پرده پرېغوستې ده قدم په قدم د الله عذابونو له دعوت ورکولی کېږي اکثر نشانې د قیامت پوره شوي دي نور بلا خبرې پکې کوي حقیقت ته هم دقه شی دی کوی چې دې آفتونو نه بچ شمه رب رضا کا بس رب رضا کله چې رب رضا شو اسم نشته او چې رب خفی نو بیا دکه د عذابونو جلکونه به درته ښیي توبة نصوحه پکار دی یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحه په اخلاص توبه پکار ده کومه توبه پکار ده په اخلاص توبه پکار بله دا ده سهار ماښام درې پیرې یا اووه پیرې دا دعا وایا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم درې پیرې یا اووه پیرې سهار او ماښام انشاءالله الله به ستا حفاظت کوي او نور چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغه استعمالول پکار ځکه علاج احتیاط دا هم سنت عمل